دې پسې سورہ ال عمران ده. د سورہ ال عمران د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره دریم نمبر ده او مدنی سورت ته نازل شوه د پس د سورہ انفال نا. او دا په نزول کی یو کم سلور نیم شری نمبر ده. سورہ انفال د دې نمخ کې نازل شوه. د دې سورتم لکه د مخ کی صورت پشان سلور داوی دی. اثبات د اصول اربعو ده چې کم په سورہ بقره کې مخ کی تیر شو او هغه زیادت وضاحت وکړي. داغی زیادت وضاحت وکي لقائی کی سلو رسول سو اثبات د توحید اثبات د رسالت دارنګي مسله د جهاد سلورم مسله د انفاق نو پدې کې دا سلور مسائل داغی نه په زیادت وضاحت سره ذکر کړي. دیو جن علماء لیکلي دي چې دا صورت زیادت بسط او توضیح د اصول اربعو چې کوم د مخ کی صورت کې ذکر شول د مخ کی صورت کې کوم چې ذکر شول نو پدې ګڼو وجوهات سره دی او داغه په منځ کې مناسبت ده. دا مناسبتي تفسیر روح المانی ذکر کړی دلته دیم د دو سوراتونو په منځ کې ربط او مناسبت ذکر کړي ګڼو وجوهات سره ذکر کړي. یو خواوی د دواړو سوراتونو ته سورہ بقره او سورہ ال عمران تا زهراوین وای او د دې دواړو ډېر لوی فضیلت یو ځای راغله چې هغه د مخ کی سورۃ سورہ بقره په ابتدا کې مو ذکر کو. د دین علاوه دې ته سورہ ال عمران موي دې ته سورۃ الامان موي سورہ کنز مورتوي او سورہ مجادلم دیته وای سورۃ الاستغفار ورتوي. دا ګڼ نمونه دې کې تفسیر روح المانی ذکر کړي وای وجد مناسبت د دې سورۃ د ما قبل سره پټېرو وجودا یو خدا چې ډېرې خبرې چې په سورہ بقره کې مجمل وي نو دا سورۃ داغه شرح یو مناسبت داده وای سورہ بقره په منزله د اقامت الحجت او دا صورت په منزله د ازاله الشبهه ده. اکلا یو خبره د مشرکان یو عقیده وی نو کله پاغي حجت قائم کی چې دا غلطه ده کله دا غي د شبهه ازاله نو ای سوره بقره په منزله د اقامت الحجت او دا صورت په منزله د ازاله الشبهه ده. دارنګ وګوره مخ کی صورت کې سوکل الته د خلقو د پیدایش ذکر کو چې الله اراده ولرنو آدم علیہ السلام او دا اولاد پیدا کړ ملائکه ته وی انی جاعل فی الارض خلیفہ نو الته ذکر د پیدایش او دل ته ذکر د صورت ورکول له پاغا رحیمون د میندو کې لکه آیات شپږم کې وی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. دارنګلته د آدم علیہ السلام ذکر کړو چې آدم علیہ السلام بغیر د پلار او د مور نه الله د خارونه په خپل قدرت پیدا کړو نو په دې صورت کې ذکر د حضرت عیسی علیہ السلام دی چې ګور هغه د خپل مور نه پیدا او بغیر د پلار نه. دارنګي په سورہ بقره کې زیات خطاب د يهود سره نو په دې صورت کې زیات خطاب د نسوارو سره وای. دارنګي ګور مخ کی سورہ بقره کې ذکر کو دور وی اعدت للکافرین دا اور د کافرو د پاره تیار شوی دی نو دې کې جنت ذکر کړي وی عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین نو داغه په مناسبت التوری وی کافرو له تیار دی دې کې وای جنت د متقیانو د پاره تیار دی جنت د متقیانو د پاره تیار دی. دارنګ مخ کی صورت کې ویلو 15 صفات ذکر کړل وی اولائک علی هدى من ربهم واولائک هم المفلحون
ندی صورت کی وئی واتقوا الله لعلکم تفلحون، دا الله نه او یریږي دې لپاره چې کامیاب شي. نو په دې اعتبار سره دې صورت او د ما قبل صورت په منځ کې دا ربط دې کې ګوره دا اول عیسی دا د الله د توحید بارک را، او بیا دا اول باب چې دا د توحید دی. نو زمونږ د مشایخو د اصطلاح مطابق ایوي د اول آیات نواله تر درش پیتم آیات پوری دا باب د توحید دی. د اول آیات نواله تر درش پیتم پوری دا باب د توحید دی، او دا اول عیسی په دریو بابونو مشتمل را. اول باب پدی کې د اول آیات نه تر ولسم آیات پورې پدی کې شپږ امور ذکر کړي تر ولسم آیات پورې. یو داوا اصلي د توحید په دویم آیات کې الله لا اله الا هو الحي القيوم، دا اصل داوا د توحید. بیا پدی درې دلائل ذکر کړي عقلی نقلی وحی، درې دلائل په ذکر کړي. ورا دلیل نقلی سره نزل علیک الکتاب بالحق، دا دلیل نقلی ده، دا دلیل وحی ده. وانزل التوراۃ والانجیل، دا دلیل نقلی ده. او الحی القیوم د دغه داوی د پارا دلیل عقلی ده. نو دغه داوی باندې درې دلائل در ذکر کړي. بیا دریم هغه شپږ امورو کې دریم نمبر سره هغه ير ور کوي د عذاب د دنیا او د آخرت. څلورم آیات کې وایي لهم عذاب شدید، سوک چې دغه دعوت دی صورت نه مني د لا اله الا هو داو نه مني نو لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. دنیا کې موږ بدلی اخلي نو تخویف اخروی او دنیوي ورکو. جواب کوي داوم آیات د مشرکانو د يهود د نصاراو د شبهه جواب دی چې د عیسی علیه السلام بارکه چې د بارکه انجیل کې دا سراغلی دي دا سراغلی. نو قران جواب دا کوي چې ګور قران کې او آسمانی کتاب کې دو قسم آیات نه، یو ته محکمات وای بل ته متشابهات وای. متشابهات باندې د خپل غلطی عقیده لپاره استدلال نیول و اذا کار د اهل زیغ ده، او په متشابهات عمل بکی پرانا د محکمات کې، بلکې متشابهات ورت کول شي محکمات ته. نو دغه شبهه رد ده. او پنځم مؤمنانو له تعلیم ورکړي چې کله د اهل زیغ او دا مشرکان او مبتدعين د بيدیني وسوسه چي نو تاسو وسکوي. وی تعلیم دے پاتم آیات کی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. او دیارستو دو دنیا نا اللہ رب العزت بے رغبتی ورکی او خیرت طرف تسکی اللہ ترغیب ورکی. آیات لسم کی ہوئی دا کافران چې دا مال دې او ډېر اولاد دې دا به ګوره دا الله دا عذاب نه بچنی کی. وجه دې مثال وسنګي څنګه دا دور ډېر مال دې او دور اسباب دې او دور لخر او ډلې وې څنګه به بچنی شي. وې مثال دا چې فرعون لوګو رکا سمره باغونو سمره خزانه او سمره لخر وي لیکن بچ نکل د دنیا دا عذاب. ندی کی تزهید من الدنیا ورکه او آخرت طرف ته ترغیب ورکه، آخرت طرف ته ترغیب ورکړي. او بیا وروسته ګورو د دنیا د سيزونو د ټولي دنیا خلاصې ذکر کړي پایات سوار لسم کې چې دا خو دنیا زیب و زینت ته د زنانو د بیبيانو په شکل کې
د زامنو د خزانو په شکل کې، د سرو د سپینو زرو په شکل کې، د قیمتي سورلو په شکل کې، دارنګې د باغاتو په شکل کې. اخر کې وی ذالک متاع الحیات الدنیا، هر سم چې دي خو بیا موږ لغون ته فائدہ د دنیا دا ور سره وفا نه کوي، یا وته ژوند دی او دا بدر نواغستې شي، یا دا ارس وی او تبجلاس او دخبی، یا ور کفن په نصیب کی یا نه خارو لوردن نشي. او اخرت طرف له ترغیب څنګه ده؟ والله عنده حسن المآب، الله سره ډېر خیسته ده د ورتلو ده. او بیا هغه جنت صفاتونه ذکر کړي، خو بیا وې دا ملاویږي پس نو تر آیات ولسمه پورې او صاف د مؤمنانو ذکر کړي. دا تر دی ولسم آیات پورې د سورۃ د ابتدانا خلاصه وا. بیا ګور د ولسم آیات نواله تر شپږشتم آیات پورې دا دویم باب ده. لیکن ګور اول مسله د توحید دا، شهد الله انه لا اله الا هو، دې ته دعوت توحید وای، دې ته دعوت توحید وای. او الله وای پدې ز گواہی کوم، دا دلیل وحی دی. پدې ملائک او د علم خواندان گواہی کوي، دا دلیل نقلی دی. او قائما بالقسط، دا وای دلیل عقلی مثال له درې دلایل په ذکر کړ. بیا دا چې د دې د شبهات او جوابونه کوي، چې تاسو د عیسی علی السلام بارک وای چې لا اله دی او دا د الله سره شریک دی. نو ګور داوم په دې خپل کتابونو کې دروغ جوړ کړي، الا خضر لپتوا خدا دا څه ولیکوي. وی ومختلف الذين اوتوا الكتاب، آیات من لسم کی وی ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. خضر سره علم دے خو اسه حق او باطل ګډوډه کینی او حسد دې په مخ کړي. نو دغه شبهه جواب کوي، دغه شبهه جواب کوي. او بیا د دې غرسوایی ذکر کوي. وی تو خو بدا کتاب ذکر نه مانی چې تعالی پتا تاسو په خوانو پیغمبرانو سره سکړي. یو اشتم آیات کې وی تاسو يهود او نصارا د اخیری پیغمبر بسو منئ، اخیری کتاب بسو منئ. تاسو دا اچا په نسل اولاد کې چې سور پیغمبران تاسو شهیدان کړي. ويقتلون النبيين بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. دا د دې اغا فضیحت اور رسوائی ذکر کئی پایات یہ اشتم کی. او بیا داغی نفس اللہ مومنانو تا ترغیب ورکی دا توحید بارک، دا توحید بارک ترغیب ورکی. شپگشتم آیاتنا بیا دریم باب دے پدی اولی صد توحید کی، او دا تردرش پیتم پورے ور آغی کم اول مسئلہ دا توحید دا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. او بیا پدغی داوی دلائل ذکر کئی تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل. او بیا وی گور عقیدہ دزدکا نو دی عقیدی منافی خلق شده چه اغا مشرکان و کافران دی دا بگور پا دوستایی ننی سے پایات تشتم کی وی لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. دا تردرش پیتما پوری. او دی کی بیارستو دلائل نقلیه ذکر کئی واقعی دا حضرت مریم بیوی رضی اللہ عنہ، دا غید والدے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دا حضرت زکریا علیہ السلام پا واقع، او دا تورات و دا انجیل پا واقعاتو پا دی دلائل نقلیہ ورطا ذکر کشی. دا تردرش پیتم آیات پوری دا دی اغا مختصرہ او تفسیری خلاصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ ددی پا مراد او ددی پا معنی خپوہی. دا حروف متشابہات او حروف مقطعات تی چی سورہ بقرہ پا اول کے داوی تفصیل ذکر شو. اصل کی ددی صورت دا ابتدائی عیسیٰ دا نازل شو پرز رد نسواراو کے لکہ روح المانی ذکر کری وی دا نجران یو وفد راغلو نبی علیہ السلام تا دا نسواراو شپیت کسانو نو دی نبی علیہ السلام سر عیسیٰ علیہ السلام بارکی بحث مباحثہ کولا
زنی پکیوی چه هو الله تعالی العیاذ باللہ وی بعینه عیسی علیہ السلام بس اللہ دے اللہ په دوی کې حلول کړي دې عقیده د حلولیه وای او ځینې پکې چې نا هو ولد الله تعالی وی العیاذ باللہ دیکھو اللہ الہ نه خدا اللہ ولد دے جزئیت ثابتول درې مډلې پکې وی چې هو ثالث ثلاثه وی دا دریم دې د دریونا دلیل سو وی ګورا مړی دې ژوند دی کول په بیمار چې ویلا تراخ کو نا بخشو کم شی چې وکور کې پروتو چا وخړلو دا خبر به ور کولو او ګورا په زانګو کې خبرې کړې دا زانګو کې خبرې خو یې نه کولې کنه خو الہ او معبود نو قران شریف دې کې یوې خبرې جواب کوي او ګورا عجیب انداز سره جواب کوي دا غي د دې خبره او د داوی درت کولو د پارا لومبه قران داوا کې خوا الله لا اله الا هو وعرش نفک وی الله نشتد بالالہ نپامبیاؤ کے نپاولیاؤ کے نپمرو کے نپجوندو کے اللہ دیتا لا الہ غزر بوئی عرص ختم کر وی الہ نشتا نیسا علیہ السلام دے نبل نبی دے نبل ولی دے نور ملائک دی کہ الہ دے نسوگ دے اللہ اگر صوفیاء جوئی کہ اللہ لوزور ورکے وی چزن لورکوز شی اگر دغا یاد ہے اس دلیل پر یہ سرے وی الحیو اللہ میں شجوندے دے او اے نسوارو دے الہ صفت سے چه حیات بداغ صفت ذاتیوی او دا خو ور دغه نسواراو دا کیدو چې عیسی علیہ السلام وفات شوه وی ظالمانو تاسو وای چې عیسی علیہ السلام وفات ته الہ و غزاتی الحیو چې همیشه ژوند دی دارنګ الہ غزات ته القیوم القائم علی سلطانه لا یزول وقد زال عیسی اللہ او الہ و غزات کی شی چې قیوم نے پخپل حکومت قائم او دائم دے او تاسو وای چې عیسی علیہ السلام وفات شو دا حکومت وزایل شو تاسو د قول مطابق دارنګ الہ و غزات وی چې پاغه باندې سشه پټنی ان الله آیات پنځم کې وی ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء اور دیر خبریں چې عیسی علیہ السلام باندې اپټي انبیاء علیہ السلام عالم الغیب ني دارنګ الہ غزات وی چې هغه پرهیمونو کې انسانانو ته شکل نور کوي عیسی علیہ السلام خطا سمنی چې د حضرت مریم بیوی بچي نو الله خدا حضرت مریم بیوی پرهیم کې هغه ته شکل ور کړو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء بچکلا اللہ غزات تے چھ پرحم کی شکلو نور کئی او کتا سوک چاہتا الہ ہوئے نا خو پخپل رحم کی ورطا شکل ورکڑے شوئے نو نتیجہ داروتا چھ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم دادا غیدی اوی شبہ جواب دے پدی صورت مبارک کی الف لام میم اللہ دے پا مراد او مانا بانی خپوئی اللہ واللہ رب العزت لا الہ نشتا دے بالحقدار او مستحق دے عبادتو دے بندگی رئی اللہ مگر دغیو اللہ دے الحیو چی دغا اللہ میشہ جوندے القیوم او سنبالو ان کے انتظام کو ان کے طول مخلوقاتو اور تفسیر الآیت الکرسی کی تیر شو نزل علیک الکتاب دا پدر داوی دلیل وحی ذکر کئی را نازل کرے دے علیک الکتاب پتابانے حبیب کتاب قرآن پاک بالحق پحق اثر دا بالحق دا دیدے کی پا موضع الحال کرے یعنی حقا ثابتا را لے گلے دا کتاب پتابانے حبیبہ پدا سے حال کی چدا حق و ثابت تے یا بالحق دا حق دا سرگندے دو دا پارا بالحق یادا مانا چی بالصدق فی
اخباره دا دې چې کوم خبرونه ورکي نو دې پرشتیا سره را لېګلې په تاوانی کتاب بالحق په حق او په صدق سره دا قران چې کوم خبرونه ورکي نو دا مشتمل په صدق یا حق دې کې په معنا د عدل له وې نسوارا استاد خبره د عدل نه دا کتاب د عدل خبره په دې کتاب کې چې بنده ته د بنده حق ورکي او الله ته د الله حقوق ثابتې یادی کې دا با په دې کې د سببیت هم کې دي شي نو معنا دا وا بالحق اے بسبب اثبات الحق را لګلې په تاوانه حبیب کتاب د پاره د حق د ثابتولو مصدقا دا قرآن پاک تصدیق کون کے لمارا کتابونو بنے دے چلی قرآن پاک نروان دیو وانزل التورات والانجیل اور آلے گلے واللہ تورات و انجیل شریف من قبل ددین مخی ہدل للناس دغه تورات او انجیل شریف ہدایت د ټول خلق د پاره پاغه وخت کې چې کوم خلق هغه وخت کې موجود وانزل الفرقان اور علی گله دی الله فرقون کې کتاب پمند حق او د باطل کې یو الفرقان کې یو قول الله دی چې دین مراد قران پاک دی اور قران پاک عجیب کتاب دی د تورات سره انزال ذکر کو وانزل التوراۃ والانجیل ذکر انزال یوزل را لګلوي د تورات شریف او انجیل شریف په یوزل را لګل شو او قران سره دو الفاظ ذکر کړل پایا دریم اول کې وای نزل علیک الکتاب او دلته وای وانزل الفرقان تنزیل او انزال دواړه ذکر کو ذکر نزل وای لګو را نازلې دوتا او انزال وی پیوزل نازلی دوتا چون کی دا قرآن نزول مرتين نزکا کلا نزل وی کلا انزل وی یوزل خود اسمان دا لوح محفوظ نا اسمان دا دنیا تراغے نزیتا انزل وی او بیا دا اسمان دا دنیا نا درویش کالا کے لگ لگ نبی علیہ السلام تراتلو ناغیتا نزل وی ذکا قرآن بارکی کلا تنزیل رازی کلا انزال رازی الفرقان دا قرآن پاک صفت دے دے دا حق و دا باطل پمنس کی تمیز کے اباز علماء دام ذکر کرے چہ دا الفرقان دا تمام عثمانیوں کتابوں صفت دے دا فرقان نا مراد ہر اسمانی کتاب دے ذکر ہر اسمانی کتاب دا حق دا باطل دا حلال و حرام و پمنس کی تمیز کے ان الذین بیشکا کسان کفروا بآیات اللہ چې انکار کړي دي د الله آیاتونو ادم زموږ د مشایخو د درس طریقه وګوره دې کې لفظ کفرو راغی دا هر دې کې سوچ کوی وایي دې کې د کفر نه څه مراد ده وسو کوئی دې صورت کې چې مخ کې ستیر شول هغه یادای یا مطلق کفر یادای ان الذين كفروا بآیات الله بیشک کسان چې انکار کوي د الله د آیاتونو نه هغه آیاتونه سو چې الله لا اله الا هو یا مطلق آیاتونه مراد دي بیشک کسان کفروا بآیات الله چې انکار کوي غیر الله د آیاتونو نه لهم عذاب شدید دوی د پاره وي عذاب سخت عذاب الله ورکي والله عزیز الله زور او غالب دے ذو انتقام او خاوند بدل غستو ان الله بیشک الله لا يخفى ندے پٹ علیہ پدوی اللہ شیون سشے فی الارض پزمک کے ولا فی السماء پاسمان کی اسمان او زمک کی یو شے در رب العالمین نے پٹ نہ دے یعنی عالم الغیب پپٹو سرگند پویدل صفت دے چاہے اور دیر خبری چھ انبیاء علیہ السلام نہ پٹی مشکات شریف کی راغلی جلد ثانی کی نبی علیہ السلام مسکولو اور چھ سجدی لطلو لڑم دا پاس اعلاس کے لڑمو چی چلو ندا لڑم بانے خو قصدن عمدن لاس کے خودن نشتا خو اللہ حبیب نے لڑم پٹو وی چی چلو عالم الغیب نو دیر خبری دا حدیث کی راغلی ابو داود شریف کی نبی علیہ السلام تیزار کی مسکولو
اسم مسئلہ پاک پیزار ہوئی او هغه کې اس قسمه پلیتی نشتا نو کو څوک پکې مزو کی نو دا شریعت کې جائز ہے دا الله حبیب مشکور حدیث دا ابو داؤد شریف ته مشکات شریف کې مراغلی او پیزار پخپو کې نو په مسکد الله حبیب د خپینه پیزار وېس نو صحابه کرام عمر پسې وېس نو چې الله حبیب مزو کو نو صحابه ته وای ما حملکم علی هذا دا تاسو ویست ایدا الله حبیب خو تاسو ویست موږ وحی براغلی صحابه خو الله حبیب فعل او قول تکته نو الله حبیب ورته وای وی ما خو د دې وجه نه ویستو چې زما په یو پیزار کې ګندګي او پلیتی وا ما ته پتنوا په مسکی جبرئیل امین علیه السلام راغی وی حبیبت مسکی او دې کې پلیتی ورته خپل پیزار پته الله حبیب ته نو ان الله لا يخفى عليه شيء بیشک الله ندے پٹ پڑی اللہ سے شے فی الارض پزمک کی ولا فی السماء او نپاسمان کی انا وی پھر سے مرید ټول کور بسی مشهور خبر لک بعض منسوب کئی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ چاوی یو سڑیو او یو پیر سره مشرکانه تعلقات او ولوی چې ته کور د هر حال خبره وای زنانه په توحید پویا ناوی پیر سره له روټي کړو نو یې جوړه پخې کی نو ټول له سوکل ټول هغه د چرګو کې سرګن کې خلدي جو کې ا پیر سره له تش د غرو لګل کوم څه خبره وا پیر سره ویل سخت پریشان وش ولې ګور اگر اغله مو زما بیزتی مو ک نور کسان له مداسو کر بیا سره غصه په غصه کور تراغه نو یا بیبي ورته چې ولې جو دا مثال خو نه چې دا دروژن غتا لوي چې په غیب پويګم او تعویذ رو باسمو د مرید د کور او دری جو لاندې ورته ډوکه نخکاری پیږي په خبره وخت دا اللہ صفت دے دلتے ذکر کئی ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء بے شک اللہ ندے پٹ پدی اللہ سے شے فی الارض پزمک کی ولا فی السماء او نپاسمان کی هو الذی دا اللہ ذات تے یصورکم چی شکلون در کئیتاو سفی الارحام پاغخیتو دمیندو کی فیشا سرنگی چی خوخشی کی فیشا دامانوا من الذکورت والانوسا دمور پخیتا کی کالک جوڑی کی جنی جوڑی او که خیستے جوڑی او که داغی مقابلہ کی غیر حسن جوڑی کی فیشا سرنگ چی خوخشی نگور دا نتیجی پتور ہوئی چکل داوم ثابت دا دلائلم پی موجود دی او دا دلائل چکم دا اللہ دا شان سر مناسب دی دا صفات پا بلچا کراتلیم نشی نو نتیجہ دارو وطا لا الہ الا ہو نشتر بالمستحق دے عبادت الا ہو مگر دا غیو اللہ دے العزیز الحکیم چی دا اللہ زور اور دے غالب دے او خاون دے حکمتن دے هو الذي الله ذات انزل عليك الكتاب چرا نازل کرے حبیب پتابانی کتاب قرآن پاک در ترا لے گلے منه دگی کتاب او دگی قرآن آیات محکمات زنی آیاتنا محکمات محکم دی محکمات حقیقت ہوئی تفسیر جلالین شریف کی ہوئی وہی محکمات غیت ہوئی کہ آغا پا دلالت کولو کی واضح ہوئی پا معنی کی واضح دے تفسیر عثمانی کی موئی شبیر احمد عثمانی رحم اللہ ہوئی محکم پا معنی دو واضح دے زن آیاتنا محکمات واضح و سرگند معنی والنی ہر مخاطب زی عقل داغی مانی پوئی لکہ اللہ وی واقیم الصلاة مجھ کئی نو ہر مخاطب انسان پوئی وی چمات اللہ دا مجھ حکم کئی ہن ام الکتاب او دا اصل کتاب دے
هن ام الكتاب دا اصل کتاب دے دیتے اولی ام پمانا دا اصل لے تفسیر جلالین شریف کی ہوئی هن ام الكتاب دا آیاتنا چے محکمات تی دا اصل دی او معتمد علیہ دی فی الاحکام اعتماد پا احکاماتو کی پدیش شوئے یا گورا اغیتوئی اصل توئی چی اغیتا دا اشتباہ پا وقت کی رجوع کی ابن کثیر کی ہوئی یعنی ہن ام الکتاب اے اصلہ الذی یرجع الیہ عند الاشتباہ یعنی دا محکمات اصل کتاب دے چکل اشتباہ راشی دا متشابہات باندے نو بیا رجوع محکمات تکے ہن ام الکتاب او دا اصل کتاب نے متشابہات و پدی حمل کولشی او دی تبرت کولشی و اخر متشابہات دا اخر دے کی نعت دیو موصوف محذوف دا پار دے مانا دا سوا و آیات اخر متشابہات او دا اخر دے کی جمع دا اخرارا چاغم مؤنث دا آخرو دے و اخر متشابہات او آیاتنا نور دی متشابہات تفسیر عثمانی کی ہوئی متشابہات او مشابہ غیل ہوئی چی داغی مانا معلومہ او معیننی داغی پا مانا کی خفاوی داغی مانا پٹھوی نگور قرآن شریف کی دو قسم آیات لري یو تا محکمات ہوئی او دویم تا متشابہات ہوئی او دا محکمات و دا متشابہات و پا تفسیر کی اقوال دا علماء کرام دیر دی لکہ تفسیر روح المانی ذکر کری او دارنگی اتقان کی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ ذکر کری محکمات سلوی داغی مثالو نصری دعات ایم صفحہ کی روح المانی کی ہوئی محکمات سلوی آوئی وذهب ساداتنا الحنفیہ ویتلی دی آغا مشران علماء زمونگا احناف چه محکم ستوئی چه آغا واضح دلالت والے او آغا ظاہر آیات توئی چه آغی کی احتمال دا نسخ نی او متشابہ اغیلوئی الخفی اللذی آغا پٹ آغتا چه دا آغی دا مانا ادراک نشی کی دے نا عقلن او نا نقلن وہما او دا متشابہات آغا دی استاثر اللہ تعالی بعلمہ چه اللہ دا آغی پا علم بانے خاص دے لکہ متشابہات سنے دی قیامت بکلی دا علم اللہ تا دے دارنگی دا اول حروف دا سورتونو پا ابتدا کی چلا دی الف لام میم الف لام را یو قول دا ذکر کرے بعض ہوئی چھ محکمات دی فرائض توئی وعد و وعید توئی او متشابہ دی قصص و امثال توئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یو قول دام دے چھ محکمات آیاتون دی چھ اگر ناسخ دی او اغی کی ذکر دا حلال دے ذکر دا حرام دے حدود دی فرائض دی او متشابہات اغی چی ایمان پیروڑے شیخ و عمل پی نشکے ذکر عمل کولو دا پار پاغی سلار نشتا لکا الف لام میم پدی بانی اس زمانگا ایمان دے خو مراد اس دے مقصد اس دے ناغیبانی پوہنیو بعض وی محکمات اغیل ہوئی چی دا اغی معنی پا عقل کی رازی متشابہ غیلہ ہوئی چی آغا معقول المعنی نی لکہ گورا رکاتون دموزو گورا داوئی زنی فرض دور دی زنی دری دی زنی سلور دی گورا مسکول دا خدا اللہ عبادت دے دخپل بندگی اظہار دے نو دا خو محکم دے خدا شمیر دا دی رکاتونو دا متشابہاتو نرے دارنگی دا چی دا رمضان روجی دا دی سے حکمت تے اور روجہ فرشوی دا دا محکماتو نرے چی روجی نو کی تقوی مقصد دے چی تاثر دا لوگی دا وجہ دا لوگی احساس شی او دا تندی دا وجہ دا تگی احساس شی
خدا دا رمضان پونو روزی خاص تی دا متشابہاتو نوے شوال کی اولی نوے ذوالقاعدہ کی اولی نوے دین مخ شعبان کی اولی نوے اختصاص دا سیام دا رمضان پورے دا متشابہاتو نوے دی ترتیب سر علماء کرامو دا محکماتو او دا متشابہاتو تفسیر ذکر کرے دا شان دیم جل کی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اتقان کی دویم جل کی دویم صفحہ کی دا محکمات او دا متشابہات دا شان تفسیر ذکر کرے اور آغی دا علماء مختلف تعبیرات ذکر کرے دا علماء کرامو مختلف تعبیرات ذکر کرے لکسنگ چی مواردل نو دا شان اقسام غیم طول ذکر کرے گورا محکمات بانے با عملم کے متشابہات باندی ایمان بھئی فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ فَاسْحَرْ چِهَغَ کسانی فی قلوبهم زیغن چدا غی زونو کی کو گوالے دا زیغ پل مانا دا میلن عن الحق میلان دے دا حق نہ باطل تا ہر چاہ کسان دی چیزونو کی کو گوالے فیتبعونا ندیروانی ما دعا سپسی تشابہ منہو چکم آیاتنا متشابہات تید دینا او دا درتا آیات درتا پرد بدعاتو کم ذکر شو بلتا علماء لکلی وی دا اہل زیغ سوک دی دا امام قرطبی وی هذه الآیہ تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة دا آیات ہر مقتدی او ہر کافر زندیق تا اغت شامل اگر زندیق آغا چالوئی چی دے اظہار دے اسلام کئی پجبا لیکن پزرکی دے اسلام دشمن دے امام قرطبی دا آیات کا تفسیر کی دا ذکر کری چی ہر مقتدی ہر زندیق ہر کافر دی آیات دا حکم دلان دے راغلے دی آیات دا حکم دلان دے ہر زندیق کافر داوی پکر راغلے آغا پا یو دیار لسم سفر آیات عام دے کل طائفت من کافر و زندیق و جاہل و صاحب بدعت طولت دا آیات مبارک شامل دے دا آیات مبارک دی طولت شامل وی ہر چی آغا کسان دی چی پزرون دا غی کی کو گوالے دے فیتبعون دی روانی ما دا غسپسی تشابہ منہو چی آغا متشابہات تی دی آیاتنا و دی کتابنا دا دسل پار اور پس روانی گی ابتغاء الفتنتے دا پار دلٹول دا فتنے فتنے نا مراد سری چی مومنان سری مومنان زنانا اغید دین بارا کے فتنہ کی واچئی پشک کی واچئی او دا حق پہ گڑوڑ کی دید پارا متشابہات پسیجی چی دے خپل شرک ثابت کی کفر ثابت کی بدعات ثابت کی وابتغاء تاویلہی او دا پارا دلٹولو دا تفسیر دنی متشابہاتو دا دے چور پسی روان دے نو مقصد فتنہ لٹول لی او دا دے حقیقت حقیقی تفسیر او تاویل لٹول لی وما یعلم تاویلہو الا اللہ او نپوہیگی پا تفسیر او حقیقت دا متشابہاتو الا اللہ مگر یو اللہ دا دے پا حقیقت او دا دے پا معنی بانے اللہ پوئیگی دا والراسخون فی العلم دی واو توئی واو دا استیناف دا جملہ مستانفر دی تواو دا عطف نوئی دا جمہور علماء مسلک دارے چی الا اللہ بانے وقف تے والراسخون زانتا جملہ مستانفر او دی واو توئی واو دا استیناف دا دا جمہور قول لے او دا زمون دا احناف و پنیزم غور دے چپا الا اللہ بانے وقف تے والراسخون زانتا جملہ اگر دا باز دیر علماء نراغلی چی اغی والراسخون دا عطف کرے دے پا الا اللہ بانے نگورا
کچری الله باندې وقف شي نو معنا دا شوا چې د متشابهات په معنا او مقصد بغیر د الله نه بل هیڅوک نه پوي. او هغه مضبوط خلق په علم کې مونږ ایمان وروړي او ټول زموږ د رب د طرف نه دي نور په مقصد او تفسیر یې نه پوي. دا د جمهور او محققین علماء قول له خدا بعض سلفنا دا منقول لی چې هغه په الله وقف نه کوي. او الراسخون په دې مخ کې جمله باندې عطف کوي نو بیا معنا دا شي وما يعلم تاويله الا الله، نپویږي په تفسیر او حقیقت د دې متشابهات مگر الله پوي. والراسخون فی العلم، او هغه مضبوط خلق په علم کې هم پوي. ورهمیشه د علماء دا طریقې چې د علماء د قول یو داسې تطبیق وکي چې یو تم د خطا نسبت نشي. دې خبره وا دا د علماء حق او د پخوانه کار دی. د هر عالم د هر محدث او مفسر د قول یو داسې توجیه کوي چې هغه د صحیح او نقصان را نشي. ځنې خلک خدا سي چې وي دا یو سم نه غانو ټول په غلطه. دا علماء حق دا علماء حق نه دي. او قاضي شمس الدین سیولی عالم ترشی گجرواله اعظم لولو مشایخو کې وی واغه به هر کال دوره تفسیر کې طالبان له سوالدار اوست چې او حق پرس عالم دی او داغه په کتاب کې تایو دا سے قول او کتو چې هغه قرآن او سنت نه خلاف دی نو ته وسکه دې خبره دا زه ورډیر موضوع الامتحان دی. ډېر خلک په دې کې گمراهۍ طرف ته لاړ. دا سوال به هر کال راوستو. موږ ته استادان علماء دا ویلي چې یو حق پرس عالم دی د قرآن او سنت خادم دی او ټول امت داغه په جلالت شان باندې اتفاق لري. خداغه کتاب کې یو خبره د قرآن او سنت نه خلاف ده نورم به وته داوي چې دا خبره نه. ځکه بعضی خبري خلق په کتابونو کې وردن نه کوي. دا په کې چا وردن نه کړي. دا ور هر کتاب باندې چې لیکلي چې حقوق د طبع محفوظ دي نو دا نه چې تیم چاپ کاو بلیم چاپ کو نو شو کور کې سلی کې شو کور کې سلی کې وي. یو خدا په کتابونو کې خبر وردن نه کوي. لکه شیخ رحم الله علیه مثال و ذکر کولو یو مناظره کې چا شامی پیش کو چې په شامی کتاب د فقہ کې دای عبارت راغله چې یو سړی سکاري نه کیږي نو د فلانی ولی پس یو سو قدمونه داغه طرف لګي یو سو قدمونه والی وې زماره کارو کړي د اولیاء او د دفتر نه به خارج کړ. دا کتاب ما ورته دا اصل کې شامی کې نشتا. وې بیا ما سره د نسخه پرته ما شامی خو نو پاغه کې نو او په بل شامی کې چا د ځان نور تر نکړ. مقدمه د مسلم شریف کې ورتراش علی رضی الله عنه پسې چا څه خبري جوړه کړې وي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه تاسو شو چې علی رضی الله عنه خدا سي ویلي نا ورته نه علی رضی الله عنه دا سي دی ویلي الا ان ضل العلی مگر دا که حضرت علی رضی الله عنه بلاره شوی دا سوال نه پیدا کیږي او سره پاشرو مبشرو او جنتیانو کې اسنګ بلاره شوی یعنی دا ور پسې چا جوړه کړی. مقدمه دی کتاب خبره نه ځکه هغه ما قبل ورستو ګره د توحید بیان کړي د شرک رد کړي یو خبره پکې چا د توحید نه مخالف وردن نه کړي او زیات نه زیات دا خبره کول شي چې موږ د پاره قران او سنت دین دی. دا خبره کده هر چاموي دا غبره کې موږ د خلینا د تنقیس او د عیب خبره نه روباسو. موږ د پاره دین قران او سنت دی. لکه امام مالک رحمت الله علیه وی سمره چې دنیا کې خلق دي ځنې خبره به منی او ځنې خبره بداغی رد کول شي مگر صاحب د دې قبر نبی رسول الله یادولو وی د دې خبر عظیم الشان شخصیت سید د انبیاء علیهم السلام وی د دې ټول خبره به منل شي. د دې کې موږ علماء لیکلي چې بعضی وقف نه کوي په الا الله باندې نو بیا خدا معنا شو چې غنی غی په متشابهات پوهیږي
بداغه بارک علماء دا توجیه ذکر کړي متشابهات درې قسم دي دا تقسیم علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ اتقان کې ذکر کړي اور دا دې کې تفسیر روح المانی کې ذکر لري تفسیر روح المانی کې وای اصل کې کم خلق متشابهات ګورونم به اوري دا سری درې قسم دي دا تقسیم علماء کرام کړي وای متشابه فی الجمله پدری قسم دي یو هغه متشابه دي چې من جهت اللفظ ده فقط یو هغه دي چې هغه کې متشابه دي من جهت المعنى یو هغه دي چې من جهت هما ده معن بیا وای دغه وجه ثم جميع المتشابه على ثلاثه اضرب بیا متشابهات پدری قسم دي ضرب لا سبيل للوقوف عليه یو قسم هغه متشابهات دي چې اس قسم لار نشته چې پاغي دي سو خبر شي لکه قیامت وکړي هغه دابت الارض وکړه روزي دجال وکړه سرګندي وردا داسي دي چې دې د پارا اس لار نشته دویم قسم هغه دي چې انسان د پارا لار د معرفت شتا داغي پیجندو د پارا لکه بعض الفاظ غریبه دي ناشنا الفاظ دي او دریم کې سماغه ده چې هغه د دې دواړو امرینو په منځ کې هغه کې تردد ده نوې بعض راسخین داغه په معرفت پويږي او بعضی په نه پوي وې دغه وجوا چې کوم علماء وي چې په الله باندې وقف نه ده نو د دې د متشابهات نه هغه قسم مراد ده چې داغه د معرفت د لپاره په شریعت کې صلاح رشته آیا قرآن و سنت نه مستنبط علوم دي یا دی ولی الهام نه یا دی ولی کرامت ده نو دوار قولونه صحیح دي ګوره کله متشابهات نه هغه متشابهات مراد شي چې هغه د پیجندو د پاره اسلام نشتا نو بیا د جمهور قول صحیح دی چې وقف دی په الا الله پوښي په معنا کنا او کنه متشابهات نه هغه مراد دي چې بعض علما د دلیل د وجنا د هغه د علم لارای تشتا نو بیا په الا الله وقف نه دی بل ولک والراسخون طاغی عطف دی وما يعلم تاويله الا الله نپوهیږي په تفسیر د دې مگر الله والراسخون فی العلم او مضبوط خلق په علم کې چې هغه په علم کې مضبوط دي او الله ورته د قران او سنت صحیح علم ورنصیب کړي هغه مضبوط خلق په علم کې هغه وایي چې دا ټول زمون د رب د طرف نه دي ابن کثیر وایي راسخ فی العلم سوق دے اور راسخون فی العلم چاہتا ہوئی آیات مبارک کی نو دا غی حال ذکر کرے چه راسخین فی العلم سوق دی اور ای بارکی دو علماء اقوال ذکر کری ابن کثیر صفحہ دا 300 اوم سلو اختما دلتا کی دا راسخون فی العلم دا غی ذکر کرے آوئی دا حق خلق دی راسخون فی العلم چی بعض علماء لکلی دی چی دین مراد غ خلق دی الراسخون فی العلم المتواضعون للہ المتذللون للہ دا خلق دی چې دای کی عاجزی دا او ځان الله تعالی ذلیل کړي دی او عاجز کړي دی او دای یعنی لا یتعاظمون من فوقهم دا خلق دی چې ځان لوی نه غني دا چانه چې دینه د پاسه دی او چې دینه سوخکت دینو لسپک نه ګوري هغه تسپک نه ګوري او بیا د حضرت عمر د نبی رحمت الله والسلام مرفوع حدیث ذکر کړي چې راسخین فی العلم سوق دي ابو دردار رضی الله عنه چې نبی رسول الله نه تپوس شو چې راسخین فی العلم سوق دي ودا سوق دي چې قسم کی بری وي که یو قسم یو خورو ناغي کی رښتینی وي او هغه پوره کوي
جبه کی رشتیا دی او زړه برابر دی خېټه د حرام خورو نه پاکلا او دارنګ اندامونه نور د بدن د بدکارو نه پاک دي نو دیتا الراسخون فی العلم وای چې دا په علم کې سری مضبوط او کلک دي هغه مضبوط خلق په علم کې دی وای کل من عند ربنا وإذا طول كمتشابهات دي او كمحكمات دي دید طرف در رب زموننا وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر خاندان دا عقلونو اگر متشابهات مبارکی صحبت پوسونه نه کیدا نارواری امام مالک رحمت الله علیه ته سوکرا غلو نو تپوسی ته بولو وی استوا علی العرش څنګه ده نای ورته وی استوا علی العرش معلوم ده کیفیت مجهول له او د دینه تپوس کول بدعت ته ما نه پاسا ته خمال د مبتدعين نخکاره وی شړو د مجلس د متشابهات تپوس بنی او کدا سینو خلیفہ ودای سړی له سزا ور کوي لکا زوبیع یو کسو روح المانی امام قرطبی او ابن کثیر د یو واقعا ذکر کړي نو د مدینه منوره تراغله او د متشابهات د قران تپوس به کول عمر رضی الله عنه چاوي ادا سی بيدینه خلقو د پاره دا سی امیر پکارو ودلته وسړې او د متشابهات پختنی کوي چې استوا العرش تلوي او دارنګ نور متشابهات تپوسونه کوي نو عمر رضی الله عنه ورپسې خبر رولې غلو وقد اعد له عراجين النخل او د مخ کې نه ورته د کجوري او دوشنی لخت تیار کړي ورا شتا سره میکار نو چراغ من انت ویت سوکی وی انا عبد الله زبیع نو عمر رضی الله عنه لخت راوا واستوالو سر ټول وینش نو چې خوشو یو روایت کې راغلی نو به راوست به والو نو چې به زخمونه خوشول بیا به راوست ناغور ته ګوره کچره د قتل اراده مې لري نو خو په خاصه طریقې تور راواله او دا سرانه وها او امام قرطبی دام ذکر کړی په ویوالو ولوی بس امیر المؤمنین اغا سر کې کوم غلط خبرې شي دیوالو سره یوت صحیح توبه وست صحیح مسلمان ته جوړ وی غلط خیالات چې دې سر کیو کنا ستا غوالو سراغ وتل دې دینا نو متشابهات تپوس چې کړي امیر المؤمنین دا سے سخت والی دې بارکه تپوسونه کول دا علماء لیکلي بدعت ته بس ایمان به پراړي ربنا ازمغ ربا لا تزع قلوبنا مکه زون زمغا بعد اذ هدیتنا پس د دین چې تا مونږ ته هدایت کړې وهب لنا او بخیمتا من لدنک رحمه دخل طرف رحمت دې کې علماء لیکلي روح المانی یا خو پر رحمت سره احسان او انعام دې مطلقاً یا هغه انعام مراد دې چې هغه د خاص خلقو پوری الله سره دا غي پوری دا غي تعلق دې ورا دا الله یو عام رحمت ته لکه ګور انسان حیوان کافر مسلمان ټول ته شامل دي وې دې کې د رحمت نه مراد هغه خاص رحمت ته چې هغه د هدایت توفیق دې او په دغه هدایت تر مرګ مضبوطی دلی او دغه معنا مدارکم کړي وې د رحمت نه مراد هغه رحمت د توفیق او د تثبیت ته چې الله د دین او د هدایت توفیق درکې او مضبوطی کی به انک بیشکت الله انت الوهاب سید هر سو ور کول والا کچھ دینے والا انک انت الوهاب بیشک تے دار سور کول والا او دا خی چګورا دا دعا دې سره ډېر ډېر کوي ابو بکر رضی الله عنه کله چې هغه خلق مرتد کېدل دا غي د نبی اسلام د وفات نه پس د ما خام موس کې دریم رکعات کې د فاتحه نه پس پیدا وي بعض علماء لیکلي وي دا د قنوت نازله په طریقې
ځکه دا د مخ کې تیر شول چې قنوت نازله په هر موس کې جایز ده، د احناف کو نه، خو د سبا په موس کې مستحب ده. نو د سبا موس د ماخام موس کې وکړه قنوت نازله وي، نو دا دعا ابو بکر رضی الله عنه د ماخام په موس کې د سوره فاتحه دریم آیات نپسوي. اور الله حبیب بدا دعاګانې دې کولې چې اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اے د زړونو اړون کیا زمون زړونه په دین باندې مضبوط کی. عائشہ بیبی وی نبی علیہ السلام بدا دعا ډېر ډېر کوله. نو یو ځل ورته بیبی وی وی الله حبیب دا دعا تاسو ډېر ډېر کوي. دا الله حبیب ورته وی نشته یو زړه مگر هغه د پمند دوو غتو کې د غتو د رحمان نه کما یلیق بشانه، کچری خوخه شي نو نه غي او کدا الله خوخه شي نو کګي. د زړونو مالک الله دی او د هر چا زونه د الله په دست قدرت کې، دا هر چا زونه د الله په دست قدرت کې. دا دعا او دغه دعا ډېر ډېر ویل پکار دي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دارنګ الله حبيب خپل بیبي ته دغه شان دعا سره نور الفاظم خېری. نګوره د اهل زیغ او جلا شبهات مبهات سوکچه دای په د دې د شبهات په وخت کې مسلمان ته دغه دعاګانې ویل پکار دي. لکه نبی عليه الصلاة والسلام دا دعا ډېر ډېر کوله. تام راغلی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا وی چې نبی علیہ السلام د شپې په د خوب را پاسې دنو داسې وی لا اله الا انت سبحانك استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب. دا دعا بد الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کولا. ربنا اے زمون رب انک بیشکت چی جامع الناس جمع کون کے خلق لرا لیوم یا خدا لام پمانا دمیر فی یوم حروف جارد یوبل پمانا رازی لیوم فی یوم او بعد وی لام پخپل مانا دے خو حذف د مضاف دے لیوم اے لحساب یوم ولجزاء یوم اے زمون رب بیشکت جمع کون کے خلق لرا لیوم د پارد حساب او د جزاء ددا سی ورزی لا ریب فی چی شک نشت دے پراتلو داغے کی ان اللہ بیشک اللہ لا یخلف المیعات مخالفت نکوی دخپل وعدیم. ان الذين بشكها كسان كفروا چ کافر دی لن تغني عنهم هرگز دفع بن کی دوینا یا فائدہ ورن کی دویتا اموالهم مالون دوی ولا اولادهم نا اولاد دوی من الله شيئا دا عذاب د الله نسزر ور واولئک او دغ کسان هم وقود النار هم دی خشاک دی دور د جہنم د پارا. اللہ پناہی تیرا کی کدأب آل فرعون والذین من قبلهم. دا اصل کی خبر و مبتدا دی کہ محذوف ہوا یعنی حال هؤلاء فی الكفر و استحقاق العذاب کا حال آل فرعون. حال د دې موجوده او کافرو په دې خپل کفر کې او په دې خبره کې چې د الله د عذاب مستحق دي. دا څنګه ده کداو آل فرعون پشان د حال د قوم د فرعون. دا ابن په معنا د حال او د شان راضي. والذین اودع کسان من قبلهم چې د دوی نه مخکیو کذبوا بیااتنا اغید دروغ نسبت کړو زمونږ آیاتونو ته نو بس عذاب د الله پراغه لکه دا موجوده چې دا سے نسبت کوي. فاخذهم الله بذنوبهم نورانی ولیو اغوی الله په سبب د گناهونو داوی والله شدید العقاب او الله سحذاب والده. نه خلق بند کړ سرمان والله شدید العقاب او الله سخذاب والده.
قل او فرمائے اے حبیب للذین کسانو تا کفروا چ کافر دی دیکھیں کہ اگر آیات عام دے و بعض مفسرین وی دا کافرون مراد اغا مشرکان دا مکی مکرمی دی ہوا اے حبیبا کسانو تا کفروا چ کافر دی ستغلبونا زردے چ کمزوری بکڑے شئی تاسو پا دنیا کی قید بکڑے شئی قتل بکڑے شئی ستغلبون زردے چ تاسو کمزوری بکڑے شئی ادا کمزوری بعض د جزیه په اعتبار ویلی وګوره ک مکی والتی مراد شنو مکی والو باندې جزیه نو هغه یا اسلام قبول یا نصر والو نو کچره د کافرو نه عام کافر مراد شي نو بیا د مسلمانانو پای غالب کېدل او دا غي مغلوب کېدل په دې اعتبار اندي چې جزیه ته مسلمانانه لې زرد چې کمزوري وکړې شي تاسو په دنیا کې په سبب د قتل په سبب د قید په سبب د جزیه مقرره دو وتحشرون الى جهنم او جمع وکړې شي تاسو جهنم ته تفسیر مدارک کې وایي د جهنم خپل معنی لغوي سره وایي دا جهنم ماخوذ ده د جهنم نه او جهنم ستوي بئر عمیقه یو ډېر خطه کوي ته وایي جهنم تم جهنم زکوي چې دا یو ډېر لوی خطه کند وایي نو جهنم ماخوذ ده د جهنم نه او جهنم بئر عمیقه یو لوی جوړ کوي ته وایي راجم وکړې شي جهنم تا وبئس المهاد او بد دا جهنم المهاد فرش اوس دا مخ کی خبره او ک کافر ته وای کمزوري وکړې شي نو کافر وای مون خو دور لوی تعداد دی او دور ډیر اسلحه او دور لوی قوت ته نو دا مون بسنګ کمزوري کوي وای دا خبره ممکنه نو الله وای مثال لو ګورای کنه لکه په بدر کې ستاسو سور قوت او سمرا اسلحه او در سره او د مسلمانانو سمره کمزوري وا لیکن چې الله غالب کول نو غالب کل کنا نو دا راغی د پاره مثال ذکر کړي قد کان لکم آیتن بیشکشتر تاسو د پاره آیتن کی تنوین د تعظیم ده یعنی لو یا نخا لو یا علامت عظیمت دالت على صدق ما اقول لكم انکم ستغلبون تاسو د پاره یو لوی نخاو دلیل شتا پس صدق او رښتینوالی دا خبره کې الله او جما درته وي چې کمزوري وشي پس کې درته مثال لفیفیتین پاغ دو ډلو کې عدالت آیتونو لیکن کان مذکر ذکر کو دیو جواب داغی مفسرین دام ذکر کرے چې کانت یونوی بلکہ کانے ہوئی ذکر ہوئی دا آیتن تانیز غیر حقیقی دے او مننے سے غیر حقیقی سردغ شانکار کی کلد تذکیر و کلد تانیز یادی دے کہ آیتن پمانا دا بیان دے نو دے کہ دا کان تذکیر پہ اعتبار دا مانا دا آیتن دے آواز ہوئی چون کی د دې او د دې د عامل پمنس کی فصل راغله لکان پار آیتن فاعل او لکم سرا د عامل او معمول پمنس کی فرق راغله نو په دې اعتبار هغه کان مذکر ذکر کړي استوی تاسو د پار آیتن یولو ینخا فی فیتین پادوډلو کی التقطا چې ملاو شو دی او بل سره پرز د بدر د بدر په میدان کې یو بل سره ملاو شوی فیاتن یو ډلوا د مسلمانانو تقاتل فی سبیل الله چې قتال کولو د الله لار کې او ادا د بدرین صحابه کرامو د پاره ډېر لوی فضیلت ده ځکه الله وی زما لار کې اته خور سره وی چې الله لار کې او چې الله په دغه لار کې قبول کې نا فی سبیل الله نو د بدرین مبارک وی فئه تقاتل فی سبیل الله یوډلوا هغه قتال او jihad کولو د الله لار کې واخرى او بلډلوا کافرتن کافرو يرونهم مثلهم
لیدل دی کافرو دی مسلمانان لرا مثلهم دو چند خپل ځان. آیات کیو توجیه دا او سوچ ولکوي. ور په بدر کې د کافرو تعداد 1000 مسلح لخرو او مومنان 300 لسو. نو يرونهم لیدل دی کافرو دی مومنان لرا مثلهم دو چند خپلو ځانونو. نو چې کافرو د ځان دغنه قتل نو هغه 300 لس ورته 2000 ښکارېدل. یو معنا پایات مبارکه کې داوا یا يرونهم لیدل دی کافرو دی مسلمانانو لرا مثلهم دو چند آغوی. مسلمانان خود 300 لسو خدایلا شپک سوا او شپک اشکاره در. یو قول پایات کی داو مثلهم یا دو چند کافرو یا مثلهم ضمیر دغی مومنان تراجی دو چند دوی. رأی العین پا ظاہر د نظر کی پسریحی سترگو کی او پرویت ظاہرہ کی. رأی العین یعنی پاغالی دو سرگندو کی چغی کی اس قسمہ اشتباہ دی لنو. او دا رأی العین دیدے کی منصوب دے یا ہو مصدر موکد دے مفعول مطلق دے دے یرون دا پارا یرونہم رأی العین لیدل دے غیل را رأی العین لیدل سترگو. یا خود یرونا د وجن دا منصوب مفعول مطلق. یاد آئے چې دې ته وی تشبیه بالمفعول تشبیه بالمصدر. نو معنا دا سوا یرونهم مثل رأی العین لیدل غی په مثل د لیدو د سترګو. او بعد وی دې کې دا منصوب دے بنا بر ظرفیت واغفی پکی دې کې محذوف ہوا. یرونهم مثلهم اے فی رأی العین پلیدو دسترگو کی. واللہ یؤید بنصرہ اللہ مضبوطوی بنصرہ پخپل امداد سرا من یشاء آغا چالے چی خوخشی. او دیکھ روح المانی ذکر کری دا بدریین و تعداد او دا آغای غشمیر ذکر کری چی دیر کمو لیکن دا اللہ مدد و نصرت ور سرشو نو شکست ورکو ایتا ایتے شکست ورکو. آوائی گو ردی کی صحابہ کرام 300 لسو پدی کی و او یا داد مہاجرین نو او 200 او شپک دیرجدان سوارو نو. داد انسوارونو او دی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داد مہاجرین جنڈا د لاس کیوا او د انصارو دا غی د مشرعی جنڈا د سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ پلاسو کیوا. پدې کې اویا او خانو او اسور صرف دو یو د مقداد رضی اللہ عنہ او بل د مرصد ابن ابي مرصد رضی اللہ عنہ. او اصلحی سوروی شپگ زغریوی او دی دور لخکر کی اتتوریوی او اکثر پا کی پیدلو. او غزوه بدر کی سوار لصحابه کرام دا شهیدان شیو شپگ دا مهاجرین ناوات دا انسوارونا او اللہ ورطا فتح او غلب ورکڑیو. او دیده کی وی یرونهم مثلهم لیدل دی کافرو دی مسلمانان لردو چل نخبل زان. وردی کی یو د جنگ ابتدائی حال لے نو یو داغی انتہائی حال قرآن پاک ذکر کئی. ابتدا دا سوا چه کافرو و مسلمانانو تقتل ویدا خود وزر دی او چه مسلمانانو و کافرو لقتل نئی ویدا خود یرس سلواتیا کسان دی. ابتدا کی دا سوا لیکن کل چه انتہا شو یو بالکل مخامخ شول نو بیا کافر ته مسلمانان ډیر ښکارا کول او مسلمانانو ته کافر سکول لخ ښکارا کول یو بل ته لخ ښکارا کړ. لکه دا تفسیر وګورئ سورہ انفال کې ذکر ده 3 ختم نمبر آیات د سورہ انفال وګورئ
د لسمه پاره اول مخ ګورئ فرمای اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا اذ یریکهم الله کلچ خولی دا کافر کلچ خودلی اتا تدغ کافر اللہ فی منامک قلیلا فخوف ستاکی لگ اللہ حبیب خوب لیدو او کافر ورت پخوب کی لخ کارکل ولو اراکهم کثیرا او کچر خودلے دی اللہ رب العزت تاتے حبیب دیر لفشلتم نخام خاتاسو کی سستی براغلے وا ولتنازعتم فی الامر او خام خا اختلاف پکڑو تاسو په بار د کار د جهاد کی ولکن الله سلم لیکن الله تاسو د دې خبرونو صحیح سالم ساتنی وای او داولی انه علیم بذات الصدور بیشک د الله په هغه پرازونو د سینو تاسو د اخلاص ورته پتاوه وردا ابتدائی حالو الله حبیب خوب کی لګولیدل بیا چې کله یو بل سره مخامخ شول نو دا انتهایی حال ذکر کړي یو ابتدا وا یو انتها وا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ او کم وخت چې خودل دوی الله تاسو ته اذ التقيتم کله چې تاسو ملاو شئ د دوی سره فی اعینکم قلیلا تاسو پسترګو کې لګ ويقللکم او لګی ښکار کړی وي تاسو فی اعینهم دا غی پسترګو کې لیقضی الله امرا دې لپاره چې پوره کړي الله کار کان مفعولا چې هغه مقرر شوی ویل الله ترجع الامور او الله تا واپس کې دې شی ټول کارونه نو په دې اعتبار په دې دواړو آیاتونو کې تطبیق لري ابتدا کې دا الله مدد او نصرت دا سراغه مومنانو ته کافر لخکار کول یو بل ته وی یره اثر کسان وی سلی ورته ښکار کول او کافر چې مومنانو ته قتل نو دای ورته 2000 ښکار کول او په دې ترتیب د مومنانو په زړونو کې الله او قوت او طاقت او شجاعت راوستو او کافرو په زړونو کې بزدلی راتلا او چې کله بالکل درېدل نو بیا کافر وی مومنان لګوي مومنان وی کافر لګوي والله یؤید بنصره من یشاء الله مضبوطوي په خپل مدد او نصرت سره چاله چې خو خشي ان فی ذلک بشک پدې کې لا عبرتن خامخ عبرت لول الابصار د پاره د خاوندانو د عقلونو دې کی تزهید من الدنیا ذکر کړي د دنیا امور د هغه د زیب و زینت سيزونه په یو آیات کې را جمع کړي زین للناس خیست کړي شي دي د پاره د خلقو جمهور داوي چې دې کې دا مزین شوق د الله دی حسن بصری رحمت الله علیه او قول الله دی چې دا مزین شیطان دی ناغه په سبب د یعنی په اعتبار د سببیت او د واسطه زین للناس خیست کړي شي دي د پاره د خلقو حب الشهوات محبت د اغا شهوات مرغوب سيزونو ته وي او شهوات هغه سيزون لوي چې انسان هغه تمینوي ځکه علماء معنا کړي حب الشهوات مینا ادمینا دارو سيزونو اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے شہوات مانا کئی وہی مرغوب چیزوں کی محبت شہوات سلوئی د مرغوب چیزوں محبت خیست کرے شوی دے د پار د خلقو حب الشہوات محبت د من دار چیزوں چې د دوی شهوات او خواہشات غیت میلان کئی من النساء یعنی د زنانونا والبنین او د زامنونا والقناطیر المقنطرہ او خزانی جمع کړي شي قناطیر اموال کثیره توي مقنطرہ چې دا جمع کړي شي یو بل د پاسه کې خوده شي والقناطیر المقنطرہ
او هغه خزانی جمع کړی شوی من الذهب د سرو زرنا والفضه او د سپینو زرنا والخيل المسومه او هغه سنا د المسومه علماء ګن معناګانی کړی یو خدا د سایمن ده نو سریدن کو توي اغا سنا سریدن کی والخيل المسومه اغا سنا سریدن کی یا مسومه اغا سنا چغه تنخ وا چول شي او نشاندار کړي شي اغا سنا نشاندار او بعد وی مسومه اغا استه چې نور رنگ خوې سربخن نه خدا غیر تندې سپین لخپی سپین اغا سنا نشاندار چې نور تور دی لیکن سر تک سپین دی تندې سپین دی او بعد وی مسومه جلالین شریف کی وی په معنا د الحسان مرضی والخيل المسومه او سنا خیستا والانعام او زناور والحرث او فصلنا ذالک متاع الحیات الدنیا دا مذکور سیزنا سامان د ژوند دنیا دی هغه ټول رچ سره منډي وي ټول عمر پریشان دي او هغه لپاره قتل کوي دروغ وي دا هغه ټول خلاصې ذکر کا چې یا خود زنانو په شکل کې د دنیا هغه متاع ده یا زامن یا مال یا سورلې یا نور مال او دولت او فصلونه او باغونه دي اگر دا سيزونه ذکر کړ دا د دنیا سامان دی دا که شریعت مطابق استعمالیږي نو دین و د انسان قبر او آخرت جوړي او دا سيزونه به د معاونین جوړيږي د آخرت په جوړې دوکي لیکن کله دغه سيزونه کدا غلط استعمالیږي نو دا به سبب د تباہی جوړيږي لکه دې روح المانی امام قرطبي دا ذکر کړی ورړمبه دې کې زرد زنانو کو وای د زنانو سره د شریعت مطابق ژوند کني نو پدې کې دو فتنې راجم کی زنانو سره کې سره ژوند تیری او د شریعت مطابق نه تیری نو پدې کې دو فتنې وي یو فتنه پدې کې د سلا یو فتنه مال جمع کول لیک حلال وی که حرام وی ځکه چې وادو کې او بال بجدار شوی حلال او حرام نه نکو یو فتنه پدې کې جمع د مال من الحلال والحرام دیمه فتنه پدې زنانو کې د سیل رحمي کټ کې دودا همیشه ګره د خزې د وجنت مور او پلار خپي د خزې د وجنت رونا او خوين نه خفدي دای سره سیل رحمي ختمه ده نو زنانه زکه مخ کې چې دې کې دو فتنې وي به اور پسې ذکر د اولادو کو وای پدې کې داغي مقابله کې یو فتنه او دې ذکر دویم ځل کې ذکر کې چې دا من ثمرات النساء فی الفتن دا بچی او زامن د ثمرات او د زنانو ندی په فتنه کې او دې کې وایي سو فتنی دا الله حبیب وای الولد مبخله مجبنه اولاد سبب د بخل دې لپاره بیا مالونه جمع کوي او ځنه پکې حلال او حرام لم نګوري او سبب د بوزدلې ده او یره کله jihad تلارم او شهید شو نو دا واړو واړو بچي وسه کوي سبب د بوزدلې ده او باندې وي پدې کیو فتنه او چې فتنه د مال جمع کول ده به ور پسې مال ذکر کو مال ذکر کو او مال امګور د دې امت د پاره لوی فتنه ده الله حبيب وي لكل امه فتنه ده هر امت د تباہی او فتنه وا وفتنه امتي المال زماد امت د تباہی د پاره څه شي مال دا توحید چې نه بیانای شرک رد نه کوي بدعات رد نه کوي یا نور گناهونه کوي دا یې کې کو ګوره کنه نو مقصد پاغه کی دنیا بعض بدعات کو خلق پر خل چې کیسه دنیوي ګټه نه او چې کم کی دنیوي ګټه هغه بدعات پر حدود نه تیار بل ورپسې ذکر کو سرا او سپینزر او دارنګي قیمتي سورلې زناور وګوره دا سيزونه کده شریعت مطابق استعمالي ورته د شریعت نه خلاف استعماليږي نو لوی فتنه ده لکه الله حبيب وای ما ترکت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء
ما د ځان نرستو لوی فتنه نه د پریخه چې لوی زرنا کدی وی د سړو د پارا د زنانو نا